السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو دې درس کې مو ستاسو پر وړاندې د انګلیسي ژبې انتهایی اهم او مفیدې جملې راوړي دي د دې لپاره چې تاسو ته انګلیسي ویل آسان شي او ستاسو انګلیسي روانه شي. نو راځئ د دې جملو په طرف باندې. دوستانو که تاسو زموږ چینل کې نوي یې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ او اخره کې په کمنټ کې مونږ ته د خپل رائے اظهار او مو کړئ. ډیره مننه. راځئ د جملو په طرف. که مونږ چېرته په یو کار کې مصروف یو او څوک زموږ توجه خرابوي، مونږ ګډوډ کوي او مونږ ورته وایو چې ما مه ګډوډ کوئ یا ما مه ګډوډوئ، نو انګلیش کې به ورته مونږ وایو ډونټ ډسټرب می. ډونټ ډسټرب می، ما مه ډسټرب کوه، یعنی ما مه ګډوډوه. او که چاته نصیحت کوو، یو کس سستی کوي، ناراستی کوي او موږ ورته وایو چې ناراسته کېږه مه، سستی مه کوه، نو ورته وایو به ډونټ بی لیزي. ډونټ بی لیزي، سست مه جوړېږه، سستی مه کوه، ناراستی مه کوه. او که یو کس خاموش دی او ته دې تپوس کوي چې ولې غلی یې، ولې خاموش یې، ته ولې غلی یې، نو ورته وایو به why are you silent. why are you silent، ته ولې غلی یې. او که یو کس تاسو ته جواب نه درکړي، تاسو ترې تپوس کوئ یا بل چاته جواب نه ورکوي او ته ورته وایې چې ولې ځواب نه ورکوي، نو ورته وایي به why are you not answering. why are you not answering، ولې جواب نه ورکوي. او که یو کس تاسو وینئ چې د هغه حالت صحیح نه دی، طبیعت یې ښه نه دی او تاسو ورته وایئ آیا تاسو ناروغ یاست، نو ورته وایي به are you sick. are you sick، آیا تاسو ناروغ یاست. او که تاسو وږي یاست او وایئ چې زه وږی یم، نو وایي به I am hungry. hungry معنا وږی. I am hungry، زه وږی یم. او که یو چاته وایئ چې زه له تا ناراضه یم، نو ورته وایي به I am angry with you. یا زه تا ته غوسه یم، نو هم دا جمله ویلی شو. زه له تا څخه ناراض یم یا تا ته غوسه یم، نو I am angry with you، زه له تا ناراضه یم. او که چاته وایي چې وروستو به لوبه وکړو، یعنې بیا به لوبه وکړو، لکه یو کار دا به وکړو، د هغې نه وروستو بیا به لوبه وکړو، نو ورته وایي به then we will play. then بیا به we will play، موږ لوبه وکړو، یعنې بیا به لوبه وکړو. او که یو کس دروغ وایي او ورته وایي چې دروغ مه وایه، نو ورته وایي به don't lie. don't lie، دروغ مه وایه. یا don't tell lie. don't tell lie، دروغ مه وایه. یا don't lie، دروغ مه وایه. او که یو کس څه وخوړل او ته ورته وایې چې څه دې وخوړل، نو ورته وایي به what did you eat. څه دې وخوړل، what did you eat، څه دې وخوړل. او که یو چا نه ته د څه اورېدل غواړې او ورته وایې چې ما ته ووایه، نو ورته وایي به tell me. ما ته ووایه tell me. او که چاته وایې چې مثال یو څوک لګیا دی او څه څیزونه په نور څه کې اچوي، مثال یا یې ډسبین کې اچوي یا په یو الماري کې ږدي وغیره، او ته ورته وایې چې په سمه توګه یې واچوئ، نو ورته وایي به put them in correctly. put them in correctly، په سمه توګه یې واچوه، یعنې په سمه طریقه یې واچوه. او که یو چاته وایي چې خپله پوزه پاکه کړه، نو ورته وایي به clean your nose. خپله پوزه پاکه کړه، clean your nose. او که وایې چې دا اسانه ده، لکه څوک تاسو ته د یو کار وایي او ته ورته وایې چې یاره دا خو اسانه خبره ده، نو ورته وایي به this is easy. this is easy، دا اسانه ده. او که یو څوک د یو څه باره کې کوشش کوي او هغې نشي کولی او ته ورته کار لږ اسانه کړي او ته ورته وایې چې اوس بیا هڅه وکړئ یا اوس تاسو هڅه وکړئ، اوس بیا کوشش وکړئ، نو ورته وایي به now you try. اوس کوشش وکړه. now you try، اوس کوشش وکړه. او که یو څوک تاسو نه د څه پوښتنه کوي او تاسو نه هیر شي او ته وایې چې ما نه هیر شو، نو وایي به I forgot. ما نه هیر شو، I forgot. او که یو څوک شرمیږي او ته ورته وایي چې مه شرمیږه، نو ورته وایي به
ډونټ بی شای. شای معنا شرمیدونکی، یعنی شرمیدونکی مه جوړېږه، مه شرمېږه. ډونټ بی شای، مه شرمېږه. او که یو چاته وایي چې دا میز جوړ که، لکه مثال میلمانه رالل او ته ورته وایې چې په دې میز باندې هر څه برابر که، پیالې یا کاسې یا نور پلیټونه وغیره دا ټول پې برابر که، نو ورته وایي به چې سیټ د ټیبل، سیټ د ټیبل، میز جوړ که. او که یو څوک یو کار وکړي او ته هغه ته شاباسي ورکول غواړې او ته ورته وایې چې ډېر ښه، یعنې دا کار دې ډېر ښه وکړه، نو ته به ورته وایې ویری ګوډ. ډېر ښه، ویری ګوډ، یا ویری نایس، یا دا هم ویلی شو چې ایکسلنٹ، ډېر ښه. ایکسلنٹ یا ویری ګوډ او یا ویری نایس. او که یو چاته وایي چې ویده شه، چاله خوب ورځي، یا هسې ورته مونږ وایو چې ځه لاړ شه اوده شه، نو ورته وایي به ګو ټو بیډ. ګو ټو بیډ، اوده شه. ګو ټو بیډ، اوده شه. یا گو اینډ سلیپ، لاړ شه او اوده شه. گو اینډ سلیپ، لاړ شه او اوده شه. او که یو چاته وایي چې بیرته لاړ شه، مثال څوک په یو لار راغلی او موږ نه تپوس کوي چې د پلانکي ځای کوم ځای کې دی، او موږ ورته وایو چې واپس لاړ شه یا بیرته لاړ شه، نو ورته وایو به گو بیک. بیرته لاړ شه، گو بیک. او که یو چاته وایي چې ته خو ډېر بد یې یا ته ډېر بد سړی یې، نو ورته وایو به یو آر ویری بیډ. ته ډېر بد سړی یې. یو آر ویری بیډ، ته ډېر بد سړی یې. او که چاته وایو چې ته ډېر ښه سړی یې، نو ورته وایو به یو آر ویری ګوډ. ته ډېر ښه سړی یې. یو آر ویری ګوډ، ته ډېر ښه سړی یې. او که زموږ لاسونه خیرن وي او څوک زموږ نه د یو کار مطالبه کوي، یا مثال څوک لاس میلاوي او زموږ لاسونه خیرن وي او موږ ورته وایو چې زما لاسونه خیرن دي، نو ورته وایو به my hands are dirty. زما لاسونه خیرن دي. my hands are dirty. او که چاته وایي چې یاره زه تږی یم، مثال اوبه څښي او ورته وایي چې زه تږی یم، نو ورته وایو به I'm thirsty. زه تږی یم. I'm thirsty. زه تږی یم. که د یو چا چلن ښه نه وي او ته ورته وایې چې سم چلن کوه یا مناسب چلن کوه، نو ورته وایي به behave properly. behave properly. سم چلن کوه. او که یو چاته وایي چې یو خوا ته وخوځېږه، یعنې ستا سره یو کس ستا مخې ته ولاړ دی او ته ورته وایه چې یو خوا ته وخوځېږه، نو ورته وایو به move aside. یو خوا ته وخوځېږه. یا که ورته وایي چې یو خوا ته شه، یو طرف ته شه، نو ورته وایو به get aside. get aside، یو طرف ته شه. یا یو خوا ته وخوځېږه، نو move aside. او که چاته وایي یو څه حرکت وکړه، مثال چا سره ناست یې ورته وایي چې ته لږ څه ناڅه حرکت وکړه، لږ ورهخوا شه، لږ څه حرکت وکړه، نو ورته وایو به move a bit. a bit معنا څه لږ څه، یعنې یو څه حرکت وکړه. move a bit، یو څه حرکت وکړه. او move aside، یو خوا ته وخوځېږه. او که چاته وایو چې مهرباني وکړه په دې باندې ځان پوه کړه، مهرباني وکړه په دې خبره باندې، یعنې ځان پوه یې کړه، نو ورته وایو به please understand. please understand. مهرباني وکړه ځان پوه کړه. او که چاته وایي چې یاره دا خبره هېره نه کړې یا دا مه هېروه، نو ورته وایو به don't forget. don't forget. دا هېره نه کړې یا دا خبره مه هېروه. او که یو چاته وایي چې لاړ شه او مطالعه وکړه، نو ورته وایو به go and study. go and study. لاړ شه او مطالعه وکړه. او که چاته وایي چې صبر وکړه، نو ورته وایو به have patience. have patience. صبر وکړه. او یا ورته دا هم ویلی شو be patient. be patient. بیا به patience په ځای باندې patient وایو. be patient. صبر وکړه. صابر اوسېږه. یا have patience. صبر وکړه. او که چاته وایي چې هېڅکله مه نا امیده کېږه یا هېڅکله دا کار پرېږده مه، دا جاري ساته، نو ورته وایو به never give up. یعنې پښتو کې مونږ وایو چاته توره او ډال مه غورځوه او دا کار بالکله پرېږ نه دی، نو ورته وایو به never give up.
هیڅکله مه نا امیده کېږه، هیڅکله دا کار مه پرېږده. او که چاته وایو چې په ما باور وکړه نو ورته وایو به believe me. په ما باور وکړه believe me. او که چاته وایو چپ شه یا غلی شه نو ورته وایو به shut up. چپ شه غلی شه shut up. یا ورته دا هم ویلی شو be silent. be silent چپ شه یا غلی شه یا خاموش شه. او که چاته وایو چې دا ولیکه نو ورته وایو به write it. write it دا ولیکه. او که چاته وایو چې جنګ مه کوه نو ورته وایو به don't fight. fight جنګ کول یعنی don't fight جنګ مه کوه. او که چاته وایو چې ټوپ مه وهه نو ورته وایو به don't jump. jump ټوپ وهل یعنی don't jump ټوپ مه وهه. او که ورته وایو چې jump ووهه نو بیا به ورته صرف وایو jump. jump معنا ټوپ ووهه او don't jump ټوپ مه وهه. او که چاته وایو چې اوبه غورځېږي لکه یو ماشوم بې احتیاطي کوي او یو طرف ته هغه پرېوځي او موږ ورته وایو چې اوبه غورځېږي نو ورته وایو به you will fall down. اوبه غورځېږي you will fall down اوبه غورځېږي. او که موږ یو چاته خبره کوو او هغه نه تپوس کوو چې آیا ته پوهېږې یعنې په دې خبره پوهېږې که نه نو ورته وایو به do you know. آیا ته پوهېږې do you know. آیا ته پوهېږې. او که یو چاته وایي چې دلته وګوره نو ورته وایو به look here. دلته وګوره look here. دلته وګوره. او که ورته وایو چې ما ته وګوره نو ورته وایو به look at me. ما ته وګوره look at me. ما ته وګوره. او که ورته وایو چې دا واخله نو ورته وایو به take it. take it دا واخله. او که ورته وایو چې دا ونیسه مثال لاس کې یو څیز دی او چاته وایو چې دا ځان سره ونیسه نو hold it. ځان سره ونیسه hold it with you. ځان سره دا ونیسه. او که موږ چاته وایو نور څه لکه مثال یو څوک څه خبره کوي چې دا به وکړي دا به وکړي دا به وکړي دا به وکړي او ته ورته وایې چې نور څه نو ورته وایو به anything else. anything else یعنی آیا نور څه شته anything else نور څه. او که چاته وایي چې ما پسې تکرار کړه لکه مثال موږ ماشوم ته سبق ښایو او هغه ته وایو چې ما پسې تکرار کوه موږ هم ورته وایو او ورته وایو چې ما پسې تکرار کوه نو ورته وایو به repeat after me. repeat after me. ما پسې تکرار کړه repeat after me. ما پسې تکرار کړه. او که چاته وایي چې بیا هڅه وکړه یو کس کوشش وکړي او ته ورته وایې چې یو ځل بیا کوشش وکړه بیا هڅه وکړه نو ورته وایو به try again. try again بیا هڅه وکړه. او که چاته وایو چې پاسه یو څوک وده دی نو ورته وایو به یا هغه پروت دی ورته وایو چې ته پاسه نو ورته وایو به get up. get up پاسه. او که ورته وایو چې ویښ شه هغه لا ویښ شوی هم نه دی او موږ ورته وایو چې ویښ شه بیدار شه نو بیا به ورته وایو wake up. او که ورته وایو چې پاسه نو بیا به ورته وایو get up. او که چاته وایو چې خوشحاله اوسې لکه تا سره یو کس احسان وکړي نیکي وکړي او ته ورته وایې چې خوشحاله اوسې نو ورته وایو به be happy. خوشحاله اوسې be happy. او که چاته وایو چې ولامبه غسل وکړه نو ورته وایو به take bath. take bath ولامبه غسل وکړه. او که چاته وایي چې لاړ شه لوبه وکړه لکه ماشومان دي ورته وایي چې ځه لاړ شه کور نه بهر وځه او لوبه وکړه لاړ شه لوبه وکړه نو ورته وایو به go and play. لاړ شه لوبه وکړه go and play. او که چاته وایو چې مخخه وکړه یا چاته مخخه ووایه نو وایو به say goodbye. say goodbye مخخه وکړه. او که چاته وایي چې یو ګوټ وکړه یو ګوټ واخله یا یو غړپ واخله نو ورته وایو به take a sip. take a sip یو غړپ واخله یو ګوټ واخله. او که چاته وایي چې یو نوړی واخله یو کپله یو قپ واخله ډوډۍ څوک خوري نو موږ به ورته وایو take a bite. take a bite یو کپله یو نوړی یا یو نواله واخله. او که ورته وایي چې یو غړپ واخله نو بیا take a sip یو غړپ یو ګوټ واخله. او که چاته وایي چې په ورو ځه یا په مزه ځه نو ورته وایو به walk slowly یا go slowly. په مزه ځه په ورو ځه. او که چاته وایي چې دلته راشه نو ورته وایو به come here. دلته راشه come here. دلته راشه. او که چاته وایي چې تیز وغږېږه یا په لوړ غږ ووایه نو ورته وایو به
speak loudly. loudly معنا په تیزه. speak loudly په تیزه په لوړ غږ ووایه. او که چاته وایي چې غلی شه، چپ شه، نو ورته وایي به یا غلی اوسېږه، نو ورته وایي به keep quiet. غلی اوسېږه keep quiet. او که ورته وایي چې غلی شه نو be quiet. be quiet غلی شه او keep quiet غلی اوسېږه. او که چاته وایي چې دننه راځه، یو څوک بار ولاړ دی، نو ورته وایي به come in. come in معنا دننه راځه. او که موږ ورته وایي چې بهر وځه، نو ورته وایي به get out. get out بهر وځه. او دننه راځه come in دننه راځه. Do you need anything? آیا تاسو څه ته اړتیا لرئ؟ Do you need anything? آیا تاسو څه ته اړتیا لرئ؟ I hope you understand. زه امید لرم چې ته پوه شوی یې. I hope you understand. زه امید لرم چې ته پوه شوی یې. How can I go to the city? څنګه کولی شم ښار ته لاړ شم؟ How can I go to the city? څنګه کولی شم ښار ته لاړ شم؟ I am good at my work. زه په خپل کار کې ښه یم. I am good at my work. زه په خپل کار کې ښه یم. Are you coming with me? آیا ته زما سره راځې؟ Are you coming with me? آیا ته زما سره راځې؟ Don't be so childish. دومره ماشومتوب مه کوه. Don't be so childish. دومره ماشومتوب مه کوه. I feel much better. زه ډېر ښه احساس کوم. I feel much better. زه ډېر ښه احساس کوم. I'm on diet. زه په پرهیز یم. I'm on diet. زه په پرهیز یم. I'm quite okay. زه بالکل ښه یم. I'm quite okay. زه بالکل ښه یم. It's on the tip of my tongue. دا خبره زما د ژبې په سر وه. It's on the tip of my tongue. دا خبره زما د ژبې په سر وه. I apologize. زه بخښنه غواړم. I apologize. زه معذرت غواړم. Are you kidding? آیا ته ټوکې کوې؟ Are you kidding? آیا ته ټوکې کوې؟ How do you feel? تاسو څنګه احساس کوئ؟ How do you feel? تاسو څنګه احساس کوئ؟ Where did you get it? دا دې چیرته پیدا کړو؟ Where did you get it? دا دې چیرته پیدا کړو؟ I can't wait any longer. زه نور انتظار نشم کولی. I can't wait any longer. زه نور انتظار نشم کولی. Anything else? نور څه شته؟ Anything else? نور څه شته؟ What's the weather like? هوا څه ډول ده؟ What's the weather like? موسم څنګه دی؟ یا هوا څنګه ده؟ I don't have time. زه وخت نه لرم. I don't have time. زه وخت نه لرم. خو دوستانو هیله لرو که تاسو زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم پرس کړئ چې آینده هر راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت باندې ملاویږي. راځئ اوس د دې جملو په طرف. که موږ چاته وایو چې ښه سفر ولري نو ورته وایو به have a nice trip. have a nice trip. ښه سفر ولري. have معنا ولري. nice trip ښه سفر. ښه سفر ولري. او که وایو چې خوشحاله ژوند ولري نو ورته وایو به have a happy life. have a happy life. have معنا ولري او happy life خوشحاله ژوند. خوشحاله ژوند ولري. او که چاته وایي چې ډیر عمر ولري نو ورته وایي به may you live long. may you live long. ډیر عمر ولري. او که چاته وایي چې خدای دې په تا رحم وکړي، الله دې په تا رحم وکړي، نو ورته وایي به may God bless you. may God bless you. الله دې په تا رحم وکړي، خدای دې په تا رحم وکړي. may God bless you. او که وایي چې کاش چې دا ما کولی شو نو وایو به I wish I could. I wish معنا زما دا خواهش دی او زما دا ارمان دی، یا دا معنا چې کاش چې I could
چې ما کولی شو. I wish I could کاش چې ما کولی شو. لکه زه وایم کاش چې ما ډرایوینګ کولی شو نو وایم به I wish I could drive. I wish I could drive. کاش چې ما ډرایوینګ کولی شو. او که وایم چې کاش چې ما انګلش ویلی شو نو وایم به I wish I could speak English. I wish I could speak English. کاش چې ما انګلش ویلی شو. او که چاته وایي چې خدای دې ستا مدد وکړي نو ورته وایي به May God help you. May God help you. الله جل شانو دې ستا مدد وکړي. خدای دې ستا مدد وکړي. May God الله جل شانو دې help you ستا مدد وکړي. او که چاته وایي چې کامیابي درته غواړم نو ورته وایي به wish you success. wish you success. wish you یعنی زما خواهش دی دا یعنی زه غواړم تا ته success کامیابي. wish you success کامیابي درته غواړم. دغه رنګې که ورته وایي چې خوشحاله ژوند درته غواړم نو ورته وایي به wish you happy life. خوشحاله ژوند درته غواړم. او که دا وایي چې کاش چې زه بادشاه شم کاش چې زه بادشاه وم نو وایي به wish that I were a king. wish that I were a king. کاش چې زه بادشاه وم. دغه رنګې که موږ وایو چې کاش چې زه استاد وې نو وایي به wish that I were a teacher. کاش چې زه استاد وې. یا وایي چې کاش چې زه ډرایور وې نو وایي به چې wish that I were a driver. wish that I were a driver. کاش چې زه ډرایور وې. دلته تاسو د یو لفظ ته کتلی شئ چې د آی نه وروستو موږ ور راوړی. په کار واز وي خو په تمنایي جملو کې به موږ د آی نه بعد واز راوړو. دا یو خبره صرف په تمنایي جملو کې چې دی دا مستثنا ده. او د قرنګي په کنډیشنل سنټنسز چې کوم شرطیه جملې دي په هغې کې دا مستثنا ده چې د آی نه بعد موږ بیا ور راوړو د واز په ځای باندې. اوس تاسو ته تمنایي جملې د سوال په جواب کې راوړو. که څوک تاته وایي چې ستا څه ارمان دی ستا څه ارمان دی لکه تاته وایي what is your desire. what is your desire. ستا څه ارمان دی. ډیزایر معنی ارمان یا خواهش. ستا څه خواهش دی ستا څه ارمان دی نو ته ورته ویلی شي I wish I could write. I wish زما خواهش او ارمان دا دی I could write چې ما لیکل کولی شو. یعنی کاش چې ما لیکل کولی شو. که ته وایې چې زما خواهش او ارمان دا دی چې کاش چې ما انګلش ویلی شو نو وایې به I wish I could speak English. I wish I could speak English. کاش چې ما انګلش ویلی شو. که ته وایې چې کاش چې ما ډرایوینګ کولی شو نو وایې به I wish I could drive. I wish I could drive. کاش چې ما ډرایوینګ کولی شو. او که څوک تاته وایي چې ته څه غواړې what do you want. ته څه غواړې یا what is your desire. ستا څه ډیزایر او خواهش دی نو ته ورته جواب کې داسې ویلی شي I want to be a doctor. زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم. I want to be an engineer. زه غواړم چې زه انجینیر جوړ شم. I want to be a teacher. زه غواړم چې ټیچر جوړ شم استاد جوړ شم. I want to be a rich man. زه غواړم چې یو مالدار شخص چې دی هغه جوړ شم. که موږ مخامخ کس ته دعا کوو یا هغه دپاره ښه ارادې ښه خواهشات لرو نو وایو به may you یعنی کاش چې ته. خو که موږ د غایب کس په باره کې ښه خواهش او د قرنګې دعا کول غوښتل غواړو نو بیا به د may you په ځای باندې may he وایو. لکه موږ وایو چې کاش چې هغه خپل قسمت ومومي نو وایو به may he find his luck. may he find his luck. کاش چې هغه خپل قسمت ومومي. دا قرنګې که موږ وایو کاش چې هغه کامیابي ومومي نو وایو به may he get his success. may he get his success. کاش چې هغه خپله کامیابي ومومي. نو د غایب دپاره که هغه موږ سره نارینه وي نو می نه وروستو به هي راوړو. که هغه زنانه وي نو بیا به شي راوړو. او که موږ چې دی مخامخ کس ته دعا کوو چې کاش چې ته خپل قسمت ومومي نو بیا به یو راوړو may you find your luck. کاش چې ته خپل قسمت ومومي. بله جمله ده که موږ چاته وایو چې ښه ژوند درته غواړم نو وایو به wish you happy life. wish you happy life. ښه ژوند درته غواړم. او که داسې ورته ویلی شو چې have a happy life. have a happy life.
ښه ژوند ولرې او ښه ژوند درته غواړم. او که وایو چې روښانه مستقبل درته غواړم نو وایو به wish you bright future. wish you bright future روښانه مستقبل درته غواړم. او که وایو چې کاش چې موږ موټر لرلو، کاش چې موږ موټر لرلو نو I wish that we had a car. I wish یعنی زما د ارمان دی، دا خواهش مې دی that we had a car چې کاش چې موږ موټر لرلو. I wish that we had a car کاش چې موږ موټر لرلو. او که وایو چې کاش چې موږ دولت لرلو نو وایو به I wish that we had wealth. I wish that we had wealth. wealth دولت ته وایي، یعنی کاش چې موږ دولت لرلو. که وایو چې ګاډی م لرلو I wish that we had a car. کاش چې موږ موټر لرلو. some other time. some other time معنا بل وخت. لکه څوک موږ ته وایي دا کار به کله وشي، موږ ورته وایي چې زه بل وخت به وشي، نو ورته وایي به some other time. some other time بل وخت. دویمه جمله ده as you wish څنګه چې دې خوښه وي. لکه څوک موږ ته وایي دا کار څنګه وکړو او موږ ورته وایي څنګه چې دې خوښه وي نو وایو به as you wish. as you wish څنګه چې دې خوښه وي. so what. so what معنا نو څه. لکه یو څوک خبره وکړي او تفصیل یې ونه کړي. لکه مثال وایي علي، یا وایي چې کوټه، نو موږ ورته وایي علي نو څه، یا کوټه نو څه. نو د نو څه دپاره به موږ انګلیش کې وایو so what. so what نو څه. که موږ چاته وایو چې ما ته زنګ وښیي نو ورته وایو به give me a call. ما ته زنګ وښیي give me a call. بل for what. for what معنا د څه دپاره. لکه یو څوک تا ته وایي چې سایکل راوله، ته ورته وایې د څه دپاره، نو وایو به for what. for what د څه دپاره. بل at any cost. at any cost معنا په هر قیمت. لکه څوک وایي چې دا کار به په هر قیمت کیږي نو وایي به at any cost. at any cost په هر قیمت. بل forever. forever معنا د تل لپاره. لکه وایي تل لپاره خوشحاله اوسئ نو وایي به be happy forever. تل لپاره خوشحاله اوسئ نو forever معنا تل لپاره. I am agree. I am agree زه متفق یم یا زه موافق یم. I am agree زه موافق یم. 3 days ago. 3 days ago معنا 3 ورځې مخکې. ago معنا مخکې. 3 days ago 3 ورځې مخکې. say something. say something معنا یو څه ووایه. say ووایه something یو څه. لکه موږ چاته وایي چې یو څه خو ووایه نو ورته وایو به say something. hold this. hold this معنا دا ونیسه. hold this دا ونیسه. touch wood. touch wood معنا د نظره مشي. موږ چې پښتو کې چاته وایي چې د نظره مشي نو انګلیش کې موږ وایو touch wood. touch wood د نظره مشي. بله جمله د موږ سره stop talking. stop talking خبرې بندې کړه. stop talking خبرې بندې کړه. forget this. forget this دا هیر کړه، یعنی دا خبره خیره کړه نو forget this. I'm up زه پاسېږم. I'm up زه پاسېږم. لکه چاته وایي بس زه نور ځم پاسېږم نو وایم I'm up زه پاسېږم، زه پورته کېږم. at least. at least معنا لږ تر لږه یا کم از کم. لکه چاته وایي چې ما له پیسې راکړه او هغه تاله درکوي او ته ورته وایې چې کم از کم 100 روپۍ خو را، نو ورته وایې به give me at least 100 rupees. give me at least 100 rupees. at least معنا لږ تر لږه یا کم از کم. بل get up. get up معنا پورته شه، پاسه. get up پورته شه یا پاسه. keep quiet. keep quiet معنا چپ شه. keep quiet چپ شه. really. really معنا رښتیا. really رښتیا. یو څوک خبرو کې او موږ ورته وایو چې آیا دا رښتیا دي نو وایو به really رښتیا. what a bother. what a bother معنا څه مصیبت دی. لکه یو کار مشکل وي
ګران وي او موږ وایو دا څه مصیبت دی، نو وایو به what a bother. what a bother څه مصیبت دی. که وایو چې هغه غوسه کېږي نو وایو به he gets angry. که وایو چې علي غوسه کېږي وایو به Ali gets angry. که وایم چې زه غوسه کېږم نو وایم به I get angry. زه غوسه کېږم. نو get angry معنا غوسه کېدل. خو که موږ چېرته وایو چې هغه غوسه شو نو بیا به وایو he got angry. هغه غوسه شو. یا زه غوسه شوم نو I got angry. یا وایو چې علي غوسه شو نو وایو به Ali got angry. gets angry غوسه کېږي. got angry غوسه شو. بله جمله ده مونږ چې چاته وایو چې راځه چې پښتو کې مونږ وایو راځه چې دا کار وکړو، نو راځه دپاره مونږ وایو لیټس let us ویلی شو او شارټکټ مونږ لیټس ویلی شو. که مونږ چاته وایو راځه چې ځو نو بیا به وایو لیټس گو. راځه چې ځو. که وایو چې راځه کرکټ ولګو نو وایو به لیټس پلی کرکټ. راځه چې کرکټ ولګو. که وایو راځه چې بازار ته لاړ شو وایو به لیټس گو ټو بازار. زه چې بازار ته لاړ شو. او بله جمله ده مونږ سره که مونږ وایو چې پرېږده نو وایو به لیټ. که وایو دی پرېږده نو وایو به لیټ هیم. که وایو چې پرېږده چې لیکل کوي نو وایو به لیټ هیم رایټ. پرېږده چې لیکل کوي. که وایو پرېږده چې لوبه کوي نو وایو به لیټ هیم پلی. پرېږده چې لوبه کوي. او که مونږ چاته وایو چې پرېږده یعنې دا څیز پرېږده هغه پرېږده نو پرېښودلو ته وایي ګیو اپ. لکه مثال چاته وایي سګرټ څکل پرېږده نو ورته وایي به ګیو اپ سموکینګ. ګیو اپ سموکینګ. سګرټ څکل پرېږده. یا چاته وایي دا عادت پرېږده نو ورته وایي به ګیو اپ دس هیبټ. دا عادت پرېږده. مونږ چې چاته وایو چې څه مسله ده نو مونږ به ورته وایو what is the matter. what is the matter څه مسله ده. what is the matter څه مسله ده. او که مونږ چاته وایو چې هغه دې څه دی، لکه یو کس د چا سره روان وي مونږ ورته وایو دا ستا څه کېږي نو مونږ به ورته وایو what is he to you. هغه دې څه دی. what is he to you هغه دې څه دی. که هغه جینۍ وي چې او مونږ تپوس کوو چې هغه دې څه ده نو بیا به مونږ د هي په ځای شي راوړو. what is she to you. what is she to you هغه دې څه ده. او what is he to you هغه دې څه دی. او که یو کس چا سره خبرې کوي، مثال په ټلیفون باندې لګیا دی او موږ ورته وایو چا سره خبرې کوې نو موږ به ورته وایو whom do you talk. whom do you talk چا سره خبرې کوې. whom do you talk چا سره خبرې کوي. او که یو کس باندې څه چل وشي او موږ ورته تپوس کوو چې په تا څه وشو نو موږ به ورته وایو what happened to you. what happened to you په تا څه وشو. what happened to you په تا څه وشو. یو کس زمونږ خواله راشي او موږ ته تپوس کوو چې څنګه دلته راغلې یا کمې خبرې دلته راوستلې نو موږ به ورته وایو what brought you. څه خبرې دلته راوستلې. what brought you څه خبرې راوستلې یعنې څه له راغلې. او که موږ چا نه یو تپوس کوو چې یو څیز وي، مثال دکاندار وي، موږ ورته وایو چې د دې څه قیمت دی نو موږ به ورته وایو what does it cost. what does it cost د دې څه قیمت دی. what does it cost د دې څه قیمت دی. او که موږ یو چاته وایو چې هغې سره دې څه تعلق دی نو موږ به وایو how is she related to you. how is she related to you هغې سره ستا څه تعلق دی. او که موږ چاته وایو مثال موبایل پرتې دي او موږ ورته وایو چې ستا موبایل کوم یو دی یا کوم یو ستا موبایل دی نو موږ به ورته وایو which one is your mobile. which one is your mobile کوم یو ستا موبایل دی. یا موږ ورته وایو ستا پن کوم یو دی نو موږ به وایو which one. which one معنا کوم یو. which one is your pen کوم یو ستا پن دی. که موږ چا نه د هغوی د والدینو باره کې تپوس کوو چې والدین دې څنګه دي نو موږ به ورته وایو how are your parents. how are your parents والدین دې څنګه دي. parents معنا والدین. how are your parents والدین دې څنګه دي. که موږ ورته وایو چې رور دې څنګه دی نو ورته وایو how is your brother. رور دې څنګه دی. how is your brother رور دې څنګه دی. او که موږ وایو مور دې څنګه ده how is your mother مور دې څنګه ده. how is your mother مور دې څنګه ده. که موږ یو چا نه تپوس کوو چې تا سره دغلته څوک دي یعنې دغه ځای کې تا سره څوک دي نو موږ به ورته وایو who is there with you. who is there څوک دي دغلته with you تا سره. دغه ځای کې تا سره څوک دي who is there with you. که موږ دا تپوس کوو چا نه
مثال یو مونږ په سفر باندې روان یو او د ډرایور نه تپوس کوو یا کلنډر نه تپوس کوو چې د موټر کرۍ څومره ده، نو مونږ ورته وایو what is the fare of the car what is the fare of the car د موټر کرۍ څومره ده. فیر معنی کرۍ. او که مونږ نه یو څوک روان وي او مونږ ورته وایو ته ولې ځې اوس، نو ورته وایو why do you go now ته ولې ځې اوس why do you go now ته ولې ځې اوس. او که مونږ له یو چا نه دا تپوس کوو چې ستا دپاره زه څه کولی شم، نو ورته به وایو what can I do for you what can I do for you ستا دپاره زه څه کولی شم. او که مونږ چا نه دا تپوس کوو چې آینده باره کې دې څه سوچ دی، نو ورته به وایو what is your future plan what is your future plan plan آینده باره یعنی سوچ، فکر، منصوبه، یعنی آینده باره کې دې څه سوچ دی. او که مونږ چاته وایو چې ستا ادرس څه دی، ستا پته څه ده، نو مونږ به ورته وایو what is your address what is your address ستا اډرس څه دی، ستا پته څه ده. او داسې مونږ هم ویلی شو چې what is your location ستا لوکیشن یعنی ستا پته څه ده. که یو چا نه قلم پټ شي او مونږ ترې تپوس کوو چې ستا قلم چا پټ کړو، نو مونږ ورته وایو who stole the pen who stole the pen یا who stole your pen ستا قلم چا پټ کړو who stole your pen ستا قلم چا پټ کړو. او که یو څوک راشي هغه ملاقات کوي د یو چا سره، مونږ ته تپوس کوو چې چا سره ملاقات کوي، نو ورته وایو به whom do you meet whom do you meet چا سره ملاقات کوي whom do you meet چا سره میټینګ یعنی ملاقات کوي. او که مونږ یو چا ته وایو چې ستا د پیدایش ورځ کله ده، یعنی په کومه ورځ باندې ستا برډې ده، نو ورته وایو به when is your birthday when is your birthday ستا د پیدایش ورځ کله ده. زه دلته نوی یم I am new here زه دلته نوی یم I am new here. زه کلاس اخلم I attend the class زه کلاس اخلم I attend the class. زه انګلش زده کوم I learn English زه انګلش زده کوم I learn English. تاسو ناوخته کړو You are late تاسو ناوخته کړو You are late. زه ستړی یم I am tired زه ستړی یم I am tired. دوستانو زموږ ویډیو در سره لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. زه مسجد ته ځم I go to mosque زه مسجد ته ځم I go to mosque. زه اودس کوم I take ablution زه اودس کوم I take ablution. زه مونځ کوم I pray the prayer زه مونځ کوم I pray the prayer. زما دپاره دعا کوه Pray for me زما دپاره دعا کوه Pray for me. زه خوشحاله یم I'm happy زه خوشحاله یم I'm happy. I visit my friend زه د ملګري سره ملاقات کوم I visit my friend زه د ملګري سره ملاقات کوم I take him to the doctor I take him to the doctor زه هغه ډاکټر ته بوزم Take care of him د هغه خیال ساته Take care of him د هغه خیال ساته Keep the house clean کور پاک ساته Keep the house clean کور پاک ساته I will come soon زه زر راځم I will come soon زه زر راځم Someone knocked at the door چاور وټکولو Someone knocked at the door چاور وټکولو See who is there وګوره څوک دی هلته See who is there وګوره څوک دی هلته No one is there هلته څوک هم نشته No one is there هلته څوک هم نشته What is there دغه ځای کې څه دي What is there دغه ځای کې څه دي
There is nothing. دلته څه هم نشته. There is nothing. دلته څه هم نشته. دوستانو هیله ده چې زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. ستا څه کاروبار دی؟ What is your job? ستا څه کاروبار دی؟ What is your job? زه څه هم نه کوم. I am doing nothing. زه څه هم نه کوم. I am doing nothing. ستا کور کوم ځای دی؟ Where is your home? ستا کور کوم ځای دی؟ Where is your home? ژوند دې څنګه دی؟ How is your life? ژوند دې څنګه دی؟ How is your life? ښه روان دی. It is going well. ښه روان دی. It's going well. Are you married? آیا تا واده کړی؟ Are you married? آیا تا واده کړی؟ No, I am single. نه زه مجرد یم. No, I am single. نه زه مجرد یم. How long have you been here? څومره وخت نه دلته یې؟ How long have you been here? څومره وخت نه دلته یې؟ I have been here for 2 years. زه 2 کالونه دلته یم. I have been here for 2 years. زه 2 کالونه دلته یم. Where are you basically from? اصل د کوم ځای؟ Where are you basically from? اصل د کوم ځای؟ I'm basically from Peshawar. زه اصل د پېښور یم. I'm basically from Peshawar. زه اصل د پېښور یم. که موږ چاته وایو چې بره لاړ شه نو موږ به ورته وایو go up. کو معنی لاړ شه up بره لاړ شه. که موږ چاته وایو چې ښکته لاړ شه بیا به ورته وایو go down. go down ښکته لاړ شه. go up بره لاړ شه. او که چاته وایو چې نیغ ځه یا نیغ لاړ شه نو ورته وایو به go straight. straight معنی سیده. go straight سیده لاړ شه یا نیغ لاړ شه. او که چاته وایو چې مخکې شه یا مخکې ځه نو ورته وایو به go ahead. go ahead مخکې ځه یا مخکې شه. او که چاته موږ دا وایو چې فوراً لاړ شه یعنی زر تر زره لاړ شه اچانک لاړ شه نو بیا به ورته وایو موږ go at once. go at once. at once معنی فوراً یعنی فوراً لاړ شه. او که چاته موږ وایو چې اخوا شه څوک زموږ مخې ته ولاړ وي او موږ ورته وایو چې سایډ ته شه یو طرف ته شه بیا به ورته وایو get aside. get aside معنی اخوا شه یا یو طرف ته شه. او که موږ چاته وایو چې کنځلې مه کوه نو ورته وایو به don't abuse. abuse معنی د چا بېعزتي کول یا چاته کنځلې کول نو ورته وایو به don't abuse. کنځلې مه کوه. که چاته موږ وایو چې تیز ځه نو ورته به وایو چې go fast. go fast معنی تیز ځه. او که ورته وایو چې تیزه منډه ووهه نو ورته وایو به چې run fast. او که چاته وایو چې خیال کوه نو ورته وایو به take care. take care معنی خیال کوه. یا ورته وایو چې محتاط اوسېږه نو ورته وایو به be careful. خیال کوه محتاط اوسېږه. او که چاته وایو چې زما خبره واوره نو ورته وایو به listen to me. listen to me یعنی ما ته غوږ کېږده زما خبره واوره نو وایو به listen to me. او که چاته وایو چې دلته ودرېږه نو وایو به stop here. stop معنی ودرېږه. here دلته. stop here دلته ودرېږه. close the door. close معنی بندول. close the door دروازه بنده کړه. دغه رنګې که موږ وایو چې کړکۍ بنده کړه نو بیا به موږ وایو close the window. کړکۍ بنده کړه. close the door دروازه بنده کړه. close the window کړکۍ بنده کړه. دویمه جمله ده موږ سره open the cupboard. open the cupboard. open خلاصه کړه. the cupboard الماری یعنی الماری خلاصه کړه. دې ته ډېر خلک کپبورډ وایي خو کپبورډ ویل غلط دي بلکې دا موږ سره دی cupboard. open the cupboard الماری خلاصه کړه. بله جمله ده موږ سره wash the clothes. wash معنا ووینځه the clothes جامې. wash the clothes جامې ووینځه. wash the clothes جامې ووینځه. do the dishes. do the dishes معنا لوښي ووینځه. do the dishes په ځای باندې مونږه wash the dishes ویلی شو. wash the dishes لوښي ووینځه او do the dishes ویلی شو لوښي ووینځه.
sit with me sit کینا with me ما سره sit with me ما سره کینا take tea take معنا اسکا tea چای take tea چای اسکا چای سکولو دپاره مونږه ټیک لفظ استعمالو خو که مونږ وایو چې اوبه وڅښه یا پیپسي وڅښه یا نور مشروبات وایو چې هغه مونږه زر زر سکو نو هغې دپاره مونږه ډرینک لفظ راوړو بیا مونږه وایو ډرینک پیپسي پیپسي وڅښه یا وایو ډرینک واټر اوبه وڅښه خو که مونږه وایو چې چای وڅښه نو بیا مونږه وایو ټیک ټي چای څښلو دپاره مونږ ټیک لفظ راوړو ټیک ټي چای وڅښه بله جمله ده مونږ سره ټرن آن د فین ټرن آن ولګوه د فین پکې ټرن آن د فین پکې ولګوه او که مونږ وایو چې بند کا پکې نو بیا به وایو ټرن آف د فین ټرن آف بند کړه د فین پکې ټرن آن د فین پکې ولګوه ټرن آف د فین پکې بند کړه بله جمله ده مونږ سره سویچ آن د ټي وي سویچ آن د ټي وي ټي وي ولګوه ټي وي لګولو دپاره هم مونږه ټرن آن د ټي وي هم ویلی شو دغه رنګې سویچ آن د ټي وي هم ویلی شو سویچ آن د ټي وي ټي وي ولګوه ټیک ا بات ټیک ا بات ولامبه بات وی لامبلو ته چې مونږ چاته وایو چې ولامبه نو وایو به ټیک ا بات ولامبه که وایو چې زه لامبم نو وایم به چې آی ټیک ا بات زه لامبم آی ټیک ا بات زه لامبم ته ولامبه نو ټیک ا بات ولامبه سویپ د هاوس سویپ معنا جارو کا د هاوس کور سویپ د هاوس کور جارو کړه سویپ د هاوس کور جارو کړه بله جمله ده مونږ سره آیرن د کلاتس آیرن اسری کړه د کلاتس جامې آیرن د کلاتس جامې اسری کړه چینج یور کلاتس جامې بدلې کړه چینج یور کلاتس جامې بدلې کړه کوک د میل کوک د میل خوراک پوخ کړه یا نونګلی پوخ کړه کوک د میل خوراک پوخ کړه پریپیر د ټي چای تیاره کړه پریپیر د ټي چای تیاره کړه برینګ واټر اوبه راوړه برینګ واټر اوبه راوړه کم ټو د کچن اشپزخانې ته راشه کم ټو د کچن اشپزخانې ته راشه کچن ته راشه یا اشپزخانې ته راشه د چایلډ ویپس ماشوم جاړي د چایلډ ویپس ماشوم جاړي he is pretending he is pretending هغه بهانه کوي pretend معنا بهانه کول he is pretending هغه بهانه کوي او که مونږ وایو هغه بهانه کوي چې بیمار دی یعنی د بیمارۍ بهانه کوي نو مونږ به د دې نه وروستو to be راوړو او ال به ورسره ولګوو he is pretending to be ill هغه بهانه کوي چې بیمار دی یا که مونږ وایو چې هغه بهانه کوي چې ډاکټر دی یعنی په بهانه یې د ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی نو بیا به مونږ وایو he is pretending to be doctor he is pretending to be doctor هغه بهانه کوي چې ډاکټر دی یعنی ځان نه په بهانه باندې ډاکټر جوړ کړی دی دویمه جمله ده he is of my age he is of my age هغه زما همزولی دی یا هغه زما هم عمر دی he is of my age هغه زما همزولی دی we ate to our fill we ate to our fill we ate مونږ خوراک وکړ to our fill ښه په مړه خېټه یعنی مونږ ځان ښه موړ کړو we ate to our fill مونږ ځان ښه موړ کړو do not spit do not spit معنا لاړې مه توکوه spit معنا لاړې توکول do not spit لاړې مه توکوه که مونږ وایو چې په فرش باندې لاړې مه توکوه نو بیا به مونږ وایو do not spit on the floor په فرش باندې لاړې مه توکوه he fell headlong he fell headlong he fell headlong معنا he fell هغه پریوته headlong سرچپه یعنی هغه سرچپه پریوتو he fell headlong هغه سرچپه پریوتو he was released he was released هغه راخلاص شو he was released هغه راخلاص شو please wait I'm coming please wait مهرباني وکړه
انتظار وکړه. I'm coming زه راځم. Please wait. I'm coming مهرباني وکړه انتظار وکړه زه راځم. Sorry you are a bit late. Sorry وبخه. You are a bit late. تا لږ ناوخته کړو. You are a bit late. تا لږ ناوخته کړو. Beware of pickpockets. Beware of pickpockets. Beware ځان ساته او هوښیار اوسېږه of pickpockets د جب تراشو نه، یعنی د جب وهونکو او جب تراشو نه ځان ساته. Do not spit on the floor. Do not spit on the floor. Do not spit لاړې مه توکه on the floor په فرش باندې، یعنی په فرش باندې لاړې مه توکوه. Don't go bareheaded in the sun. Don't go bareheaded in the sun. Don't go bareheaded سرتور سر مزه یا سرتور سر مګرزه in the sun په لمر باندې، یعنی په لمر سرتور سر مګرزه. Please pull the chain. Please مهرباني وکړه pull the chain د زنجیر راخ کا. Please pull the chain مهرباني وکړه زنجیر راخ کا. His days are numbered. His days are numbered. د هغه د شمار ورځې پاتې دي. His days are numbered. د هغه د شمار ورځې پاتې دي. Be seated comfortably. Be seated comfortably. په آرام باندې کېنه. Be seated کېنه comfortably په آرام باندې. په آرام باندې کېنه. Sympathize with poor. Sympathize همدردي کوه with poor غریب خلکو سره. Sympathize with poor غریب خلکو سره همدردي کوه. Nobody can tolerate this. Nobody can tolerate this. Nobody څوک هم can tolerate this دا نشي برداشت کولی. څوک هم دا نشي برداشت کولی. The weather is so cool today. The weather موسم is so cool ډیر یخ دی today نن. The weather is so cool today. موسم نن ډیر یخ دی. Go to bed now. Go to bed وده شه now اوس، یعنی ځه لاړ شه اوس وده شه. سپیشل او خاص مننه د هغې ملګرو نه چا چې ویډیو پوره کتلی وي، او که تاسو هم ویډیو پوره کتلی وي نو مونږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.